واده د یو زوم جاوید افغان ډیر جالب حرکتونه موږ اوله ورځ په یو ویډیو کې تاسو سره دغه کړله تاسو سره شریک کړله بیا ډیرو کسانو ویلي و چې دا حقیقت نه لري نو اوس د خپله دا ویډیو کمنټونه لیدلي وه اوس دی خپل ووایي چې دا حقیقت لري که نه لري ده ویله چې زه میخونه خوړلی سم د ماشین چړې خوړلی سم سیمان خوړلی سم سیم خردار په غاښو پرې کولی سم او ګروپان هم خوړلی سم نو اوس نن څه کوې بیګا خو ما خپله کمنټونه ولیدل ډېرو خلکو پکې ویلي چې دا جادو ده او دا شیشې سر کم خوري نو زه غواړم چې د دغه شیشو خوړل هم د زمانو ته او د افغانانو ته وروښیم چې شیشې سر کم خوړل کېږي خو زه شکر دی نه جادو لرم نه تشنبندي لرم بس دا ماته خدای پاک یو خپل قدرت راکړی ورتیا راکړې ده او خپل مونځ اودس وکړئ خپل د مور پلار عزت وکړئ انشاءالله ټولو باندې مې اراده ده چې ټول افغانان به انشاءالله دغه شیشې خوړل یاد کړي نه هېڅ افغان یې بل نه خوري یوازې ته موږ ته کفایت کوې د ټول افغانستان دپاره همدا ته یوازې کفایت کوې مشکل نشته نو د زمانو نه به یو پوښتنه وکړو چې دې کې زه کوم یو وخورم ځکه که وړوکی وخورم بیا به شي غټ به یې خوړلی که غټ وخورم بیا به شي وړوکی نو تاسو نه زه را یو پوښتنه کوم چې کوم یو وخورم غټ که وړوکی غټ وایي غټ وخوره دغه یو زه ځان سره ونیسم دا به زه د ځان سره ونیسم دغه را ډسۍ ده شاته شي شیشې ده راولوي اوس یې وګورئ جادو دی چې شمپوشي د چیشه ده دوستانو اوس خو بیا صفا وینئ دا دی چې او که بیا هم څوک شک لري نو یو څو ورځې بعد هم واده ده بیا واده ته راشئ انشاءالله ټولو په مخکې به یې وګورئ هغه یو وای خوند کوي خوند یې چې نه کړو مام بیا نه خوري خو خوند یا رښتیا وایي دا د چیش خوند کوي دا خو له بسکټو غوندې خوند کوي دا یو دانه ته وخوره معلومې زه ترې ونیوله نو هر څوک خو جاوید افغان نه دی نو هر څوک جاوید افغان خو باید په افغانستان کې یو نفر وي در باندې ویاړو دا واقعا هم یو قدرتي وړتیا ده ډېرو کسانو زړه ته نه لوېدله او تا خپله زما څخه غوښتنه وکړله چې دا کمنټونه ما ولیدله ځینې خلک وایي جادو ده ځینې خلک وایي چې شمپوشي ده اوس خو مو ولیدله چې دوستانو یو قدرتي وړتیا ده الله سبحانه وتعالی دې ځوان ته دغه کړی دې ځوان ته ورکړی ونمایشه نور بیا د خپل واده په ورځ باندې د زرهاو کسانو مخ ته انشاءالله درته اجرا کوي د شپږ اووه زمانو موټر به زه په خوله کې انشاءالله کشوم دا یاتم نه وایي دا اوس هم پخته یې خورې او دا خو خوند کوي که نه ته به ډېر کم مصرفه یې دا خو دا شیشې خو هر څه کې پیدا کېږي که نه خو زه هم درته وایم دا شیشې و دغه دا خو زه خو ځکه یادونه کوم چې افغانان به دا اشیا یاد کړي ځکه چې دا یاد یې نه کوي چې خطا مو نه باسي دا خو څه دا خو خدای پاک درته یو زما خو عقل نه مني ګر سره کې عقل پرون یې زما مخ ته د ماشین چړې وخوړلې نن یې دا د ګروپان وخوړله یو ګړی وروسته مو وایي دغوندې سیمان مې راغوښتي دي میخونه هغه میخونه هم خورم دا د عقل خبره نه ده دوستان چې خطا مو نه باسي موږ خو وایي چې دا اشتباه ونه کړي دوستانو هیله کوم چې تاسې هم تجربه ونه کړئ قدرتي وړتیا ده لکه دی چې وایي چې قدرتي وړتیا ده بس خو دا دې ورته وګوره په وله دا چې خوري لکه کشمش نه خود هادي په خوله کې دي ټول په خوله کې دي دا ځینې خلک بیا داسې فکر کوي چې وایي دی بېرته توفکي یا بېرته دغه کوي بله ورځ هم چې دغه کړله هم د خلکو دغه اشتباه کوله انشاءالله زه یا چې وم بیخي ته ورته وګوره دغه کړپ یې خو ته ټول کړپ راوړي تاسو به دا کار نه کوئ یا د واده ورځې مو رانږدې دي وښکوئ چې دا اشتباه وه زموږ ویاړ خدای دې نور هم راته وځلوه موږ یې دا دې په پښو کې لا احتیاط کوو چې موږ وایو په پښې مو دا ټول کې